بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې روغ جوړ به وي. راځئ نن په د ویډیو کې دا زده کړو چې موږ په پریزنټیشن کې یا هم په پاور پوینټ پروګرام کې کوم اصول تطبیق کو ترڅو موږ یو مسلکی پریزنټیشن وړاندې کو او مسلکی اشخاص کار رسو. مطلب دا چې کله تاسو یو ځای کې پریزنټیشن وړاندې کوئ، رسمي وي غیر رسمي وي، کوم هغه باید موږ څه کو، مطلب دا څه کو، دغه سټیپونه باید تعقیب کو. دغه په خاطر زه راځم پاور پوینټ پروګرام ته او ما یو پریزنټیشن تیار جوړ کړی ده. دا پریزنټیشن کې به تاسو لومړی څه کار کوئ؟ پریزنټیشن اصول څه شی دي؟ لومړی اصول وایي. د لومړی تاسو د پاور پوینټ دغه نوم څخه ځان آشنا کړئ چې دا پاور څه ته وایي او پوینټ څه ته وایي. پاور دې ته ویل کېږي مطلب طاقت، او پوینټ مطلب د نقاطو طاقت، د یوې نقطې طاقت. په دې خاطر پاور پوینټ ورکړی ده. لومړی خو دا نوم ده. دوهم هغه دا ده چې تاسو به پاور پوینټ پروګرام چې جوړوئ هغه کې به لیکنه څه رقم کوئ؟ مطلب داسې لیکنه به کې استفاده کوئ چې هغه رنګن نه وي، یعنی که مسلکي غواړي، او که چیرته غواړي داسې غیر مسلکي ځای هغه تاسو رنګه هم استفاده کوئ. داسې نه چې دا اوس فرض ده تاسو نسي استفاده کوئ، خو که چیرته رسمي وي، یو بانک کې پرزنټیشن ورکوي، یو رسمي یو ساحه کې انجینرانو ته، یا هم نور یو دبلیو پی اس یو هغه مشرانو ته، یا مطلب نور مدیرانو ته ورکوي، هلته به ته بیا داسې شوخ رنګونه نه استفاده کوي. او بله خبره چې دا ټیکس ده، د ټیکس رنګ څه رقم ده؟ ټیکس رنګ تاسو باید کوشش وکړئ چې یا تور وشي یا هم ګری وشي. زیاتره خلک ګری استفاده کوي. زه کنټرول ای کوم او دلته راځم کلرز ته. کلرز کې زه دغه رنګونه نه دي، دا زیاتره خلک دغه رنګونه څه کوي، د ګری خړ رنګونه څه کوي، استفاده کوي. نو تاسو تور هم استفاده کولی شئ او ګری خړ هم څه کولی شئ، استفاده کولی شئ. نو دا بل اپشن ده چې باید تاسو څه کوئ، تر سره په نظر کې ونیسئ. بل اپشن دا ده چې تاسو به څنګه هیډینګ سایز به څو تاسو کوئ. تاسو چې کله هیډینګ ورکوئ، راځم دوهم سلاید ده، یا راځم یا دریم سلاید ته. دریم سلاید کې دته هیډینګ ویل کېږي. مطلب په دې سر کې د موضوع ته څه چې تاسو موضوع څه شی ده، په څه بحث کوئ، په سر کې به یې لیکئ. په هغه سایز به څو وي، نو دا به تاسو انتخاب کوئ. دغه سایز به تاسو تر څو 40 پورې څه کوئ، راولئ. زه دا به څه کې کنټرول ای به کې انتخاب دې کې، دا به څه کې 40 ته څه کې راکوچنی کې. مطلب د هغه مطلب د ټایټل سایز څو وي، د هیډینګ دا 40 وي. مطلب چې تاسو کله هغه جوړوئ، یعنی تاسو یو مسلکی پرزنټیشن جوړوئ. دا خو د چې هیډینګ بل سب ټایټل دا تاسو چې کله کوم هغه لیکنه کوئ لاندې دغه دلته اوس موضوع او دلته لاندې غواړئ هغه لیکنه په باره کې یو څه ولیکئ، نو دا به تاسو سایز څو وي، تاسو به کنټرول ای کوئ، دا به انتخاب کوئ، او د سایز به تاسو وټاکئ 18 یا هم 19، یا به 18 یا به 19. نو دومره باید تاسو د څخه استفاده وکړئ، نه له د څخه غټي نه ډیر کوچنی وي. دا بیا هغه کې تاسو داسې اوس فرض نه ده چې تاسو هغه کې چې دا اندومره باید تاسو استفاده کړئ، خو دا اصول دي چې دغه پاور پوینټ پروګرام ته، یعنی مطلب چې تاسو مسلکي پرزنټیشن وړاندې کوئ، دغه اصول به تطبیقوئ. نو بل اپشن دا و. بل اپشن دا فانډز. تاسو که چیرته انګلیسي لیکنه کوئ، تاسو به کوم هغه کوئ، فانډز استفاده کوئ. زه راځم دا ټول انتخابوم. کله چې تاسو لیکنه کوئ، انګلیش لیکنه، تاسو به ټایم نیو رومانز دلته به راسئ، ورته ولیکئ ټایم نیو رومانز. دا دلته تیار شته. ټایم نیو رومانز به انګلیش ته څه کوئ، انتخاب به کوئ. دا چې د مسلکي هغه لپاره چې ټایم نیو رومانز څه کې انتخابیږي. او همداسې دلته یو بل هغه هم ده، د فکر کومه دغه په نامه ده، مطلب د کالیبري په نامه ده، کالیبري فکر کوم دا ده، کالیبرا. دغه هم کارول کېږي د مسلکي پرزنټیشن، خو زیاتره وخت کې دغه پورته چې ټایم نیو رومانز ورته ویل کېږي، دا څه کې استفاده کېږي د انګلیش لپاره. بل راځي پښتو لپاره چې تاسو باید استفاده کوئ. دا دوه رنګونه دي چې مسلکي پرزنټیشن او مسلکي معلومات، یو بهیج زر ده او بل د ایریال. تاسو کولی شئ د دواړو څخه استفاده وکړئ، خو زیاتره چې خلک استفاده کوي او مسلکي کسان یې هغه ایریال نه استفاده کوي، بهیج زر څه کوي، استفاده کوي. نو دا و د پرزنټیشن د پاونټ موضوع. بله خبره راغله د ترانزیشن. تاسو باید کوشش وکړئ که چیرته مسلکي پرزنټیشن ورکوئ، هغه کې ترانزیشن
استفاده نه کوي. لومړی خو بیخي مه استفاده کوئ. که چېرته بیا استفاده کوئ بیا هغه استفاده کوئ چې ډېر داسې تغییرات کې کم ښکاري. دلته پریو کې به دم جدا بحث کړی، یعنی مطلب تاسو کوشش وکړئ که چېرته سم مسلکي پرزنټیشن وړاندې کوئ داسې غټ کسان هغه ته بیا تاسو ډېر ساده پرزنټیشن هغه کوئ، او مطلب داسې غټ پرزنټیشن مطلب تاسو به ټرانزیشن او په څنګ کې ورسره انیمیشن نه ورکوئ. ورکوی شئ خو بیا هلته خلک څه کېږي داسې لږ غیر مسلکي څنګه معلومیږي. نو دا د ده آپشن دنده وه. بل موږ سره ده په ډیلی کمانډ. تاسې انیمیشن ته راسئ. انیمیشن کې موږ سره یو کمانډ ده دا ډیلی، په دم ډیټیل سره خبره کړې ده. نو تاسو به کوشش کوئ چې دا ډیلی کمانډ ډېر استفاده نه کوي په مسلکي پرزنټیشن کې. ګوره غیر مسلکي تاسو استفاده کولی شئ خو مسلکي کې باید د څخه تاسو خوددارۍ وکئ. او بل چې دا ډیزاین موضوع ده، نه هم تاسو باید ډیزاین کې ډېر دقت وځئ چې مطلب تاسو ته پرزنټیشن باید ډېر ساده وي، ډېر داسې رنګه نه وي چې تاسو راسئ ډیزاین ته داسې هغه رنګونه ورکړي، رقم رنګونه ورکړي، داسې په تېره سور رنګ ورکړی یا هم داسې رنګ ورکړي چې تاسو داسې هغه ورسره ښکاره شي. نو تاسو باید کوشش وکړئ داسې ساده ډېر ساده رنګونه چې کې استفاده کړئ. داسې رنګونه هم ښه نه وي. تاسو کوشش کوئ وایئ چې یا دا رنګ دا هم ښه ده بد نه ده خو دومره مسلکي هغه نه راځي. تاسو کوشش وکړئ دا رنګ یا نور تاسو نیټ نه فایل ته راسئ او اوپن ته دا نیو ته راسئ. دلته تاسو چې نیټ درسره واسئ دلته پروفیشنل سلایډ هغه کوئ سرچ کوئ، نو تاسو به ډېر یا پروفیشنل پرزنټیشن سرچ کوئ ډېر خوندور هغه به درسره راسي او تاسو به وګورئ ډېر ساده چې وي دا ورکړي وي. مطلب تاسو به ډېر داسې هغه ډیزاین هم نه ورکوئ چې داسې شوخ ډیزاین غوندې وي یا هم سترګو ته څه تاوان ورسوي او خلک فاضاب کړی شي. نو تاسو باید کوشش وکړئ چې ډېر داسې مسلکي پرزنټیشن وړاندې کړئ. او بله خبره خو د رنګو وه چې رنګو تاسو باید د رنګ کې څرغم له تیز رنګ څخه استفاده ونه کوئ. ښه دا اصول خو یوه طرف ته. بل نور اصول دا دي چې تاسو باید پرزنټیشن کې پیج نمبر ولرئ. تاسو باید پیج نمبر ورکړئ. هغه ته موږ په ډیټیل دا ټول ویلي دي خو تاسو کولی شئ چې بیا تېرې ویډیوګانې وګورئ. که کوم کسانو زموږ تېرې ویډیوګانې د پاور پوینټ په هغه کې پروګرام باره کې نه وي کتلی هغه کتلی شي. نو دلته چې تاسو وګورئ هر هغه باید دلته ګوره دلته هغه مطلب اخیستی ده. تاسو کولی شئ چې هغه ورکړئ، مطلب دغه پیج نمبر ورکړئ یا سلاید نمبر ورکړئ چې دا ډېر ضروري ده. نو بله خبره خو دا ډېره مهمه او اړینه وه. بله خبره دا ده که چېرته تاسو پوهنتون کې پرزنټیشن وړاندې کوئ نو په دا خبره باید تاسو په نظر کې ونیسئ چې لومړی تاسو باید څه کوئ لوګو راولئ. لوګو کې لومړی د وزارت لوګو راوستل کېږي په ښي طرف کې او چپ طرف کې د مربوطه پوهنتون یا د مربوطه مکتب لوګو راوستل کېږي یا مربوطه هغه چې ورته سیکشن برخې چې هر یو کورس یو بل وي هغه لوګو راوستل کېږي. که چېرته تاسو انګلیسي پرزنټیشن وړاندې کوئ په ټوله ژبه په انګلیسي بیا به تاسو د وزارت لوګو چپ طرف ته راوړئ او دا په لغمان دا مطلب لوګو به د پوهنتون دا په ښي طرف ته راولئ. نو دا اصول دي. بله خبره دا ده چې تاسو ټیکس دغه کوم ټیکس مو چې کله هغه تاسو هیډینګ ورکوئ دا باید بولډ وسي. مطلب دا ټیکس باید بولډ وسي، هغه اندازې مې درته ویلې. بله خبره چې زیات مهمه ده چې تاسو باید په پاور پوینټ پروګرام کې له ډېره هغه څخه خوددارۍ وکړئ، مطلب له ډېره تعریفاتو څخه ډېرې ترشیح څخه باید تاسو جدا خوددارۍ وکړئ. داسې نه چې تا لکه د کتاب غوندې ټکی داسې کړي ترشیح کړي وي. نو تاسو باید د هغه شي ته ډېر پام او توجه وکړئ. بله خبره چې پاور پوینټ دا پرزنټیشن کې ډېره ضروري ده، مطلب په سر کې به هغه عمومي عنوان لیکي، په منځ مایبنځ کې چې تا عنوان څه شی ده هغه به ته لیکي. او بل په دې منځ کې چې افغانستان اسلامي امارت کې دا خو تر ټولو لوړ اوس دی او د هېواد هغه ده. بیا له هغه څخه وروسته د وزارت مربوط ده، د وزارت چې ده د چې افغانستان اسلامي مربوط ده. بیا دلته پوهنتون مربوطه پوهنتون د وزارت هغه ده لوړو زده کړو وزارت مربوط ده. بیا هماسې اما پوهنځی ده بیا د چې مربوط ده د همغه پوهنتون. بیا هماسې څانګه د کومې پوهنځی مربوط ده څانګه به تاسو په د سلسله وار ډول څه کوئ راولئ به او کوشش به کوئ چې دا ټیکس منځ ته راولئ. نو دا چې وه بل اصول د پرزنټیشن وه. بله خبره دا ده چې کله تاسو پرزنټیشن وړاندې کوئ لومړی کې به تاسو څه کوئ دا خپل ترتیب کوونکی به لیکئ، لارښود استاد او مضمون که دا چې په پوهنتون کې وړاندې کوئ او که پوهنتون کې نه وړاندې کوئ تاسو کولی شئ خالي ترتیب کوونکی ولیکئ فقط خلاص، نور ډېر هغه معلومات دور شیانو ته نشته. او نیټه هم څه ده ضروري ده چې باید تاسو نیټه هم ورکړئ. بله خبره دا ده
چې تاسو هغه وکړئ. په دویم سلایډ کې باید بسم الله څه کوي سلایډ کې راولئ. دا اصول دي. موږ مسلمانان او هر کار باید په بسم الله باندې شروع کوو. نو په دوهم سلایډ کې زموږ باید څه وي د بسم الله راولو. په دریم سلایډ کې چې مهمه ده هغه باید تاسو سره د پرزنټیشن وخت باید تاسو ته هغه معلوم وي. مطلب تاسو باید داسې یو اټکل کړئ چې زما پرزنټیشن 10 دقیقې یا 12 یا 11 یا 9 دقیقې وخت نیسي. نو تاسو باید خپل وخت هلته په دریم سلایډ کې څه کوئ چې مطلب ته لیدونکو ته ښکاره سي چې دغه پرزنټیشن دومره ډیر وخت نه نیسي. مطلب 10 دقیقې نیسي، 15 دقیقې تا به هلته څه کړي مطلب هغه کړي وي لیکلي وي په دریم سلایډ کې چې دومره وخت نیسي. دا بله خبره. په بل سلایډ کې به ته څه کوې موخې. کله چې ته پرزنټیشن وړاندې کوې لومړی به موخې وړاندې کوې چې مطلب په دې پرزنټیشن کې موږ غواړو چې لومړی په دغه موضوع خبرې وکړو، دوهم په ده، درېیم په ده، څلورم په ده او پنځم په ده. بیا به د مربوطه پرزنټیشن نمبر هم څه کوې دلته ورکوې، داسې ډاټ به ورکوې او داسې به مربوطه نمبر به ورکوې چې دا موضوع په دغه سلایډ کې ده او دا په دغه سلایډ کې ده. نو دا بل هغه یعنی رول و چې دا باید تاسو تطبیق کړئ. او بله خبره دا ده چې تاسو باید ډیر کوشش وکړئ چې مطلب دغه سایز هم ډیر توجه وي. هیډینګ ته څومره ورکړئ ما تر 40 پورې هغه ورکړئ اندازه ورکړئ او سب هیډینګ ته تاسو باید تر 19 18 پورې اندازه څه کوي ورکړئ. او بله چې دا خو زما دا پرزنټیشن هم مسلکي نه ده داسې زما په نظر او دا د پرزنټیشن اصولو په هغه باندې تطبیق باندې چې تاسو پرزنټیشن کې باید تاسو کوشش کوئ چې په هر خط کې 15 کلمې به لیکئ. یعنی مطلب 15 الی شپږ یا الی اوه. مطلب تاسو سره باید داسې نه وي چې تاسو داسې یو پرپړۍ غوندې تاسې لیکلي وي. نو تاسو باید کوشش کوئ چې هر کرښه کې 15 کلمات څه سي هغه ځای سي، یا 15 یا شپږ یا اوه. دا شرط ده. او بل په هر سلایډ کې نه ده باید یا 15 خطه لیکنه یا شپږ خطه یا اوه خطه لیکنه چې موجوده وي. ډېره نه وي چې لا شل دا ټول هغه دې څه کړي وي تاسو نیولي وي. نو دا ډېر څه ده ضروري او اهم ده چې تاسو که چېرته غواړئ پرزنټیشن کې مطلب داسې هغه پروفیشنل ښکاره سي. بل تاسو پرزنټیشن کې بولټ څخه باید هم استفاده وکړئ. او بله خبره چې مهمه ده تاسو پرزنټیشن کې باید له تصاویرو څخه استفاده وکړئ چې تصویر ډېر ښه مفهوم څه کوي وړاندې کوي. نو دا بل هغه و. نو چون زما پرزنټیشن هم ډېر مسلکي نه ده خو خیر زیات اصول ما کوشش کړی چې دا کې تطبیق کړي مې دي. همداسې تاسو باید راسئ په هر موضوع مربوطه چې وکړئ مطلب چې کومه موضوع دې راوستله همغه موضوع سره ما تصویر راوله. داسې نه چې موضوع دې یو دلته یو رقم بیا تصویر دې بل رقم ورسره. نو تاسو باید داسې کار ونه کوئ. او بله خبره چې تاسو باید تصویر ته داسې ډېر څه هغه ورنه کوئ مطلب ډېر رقم ډیزاینونه ورنه کوئ. 3D ډیزاین خو بیخي ورنه کوئ. تاسو فارمټ ته راسئ او دلته پیکچر هغه ته چې ورته دا پیکچر افیکټ او تاسو دلته 3D ډیزاین ورکړئ چې دا ډېرې بدې ښکاري په مسلکي هغه کې. نو تاسو کوشش وکړئ چې د څخه جدن خوددارۍ وکړئ. بل باید تاسو پرزنټیشن کې فارم وي چې عکس مو ډبل رانسي یا ډوپلیکیټ رانسي. اوس ګوره دا زما عکسونه چې ډوپلیکیټ راغلي دي. نو تاسو به بیا څه وکړئ دا به څه کړئ ډوپلیکیټ به لرې کړئ. نو دا په دغه خاطر چې تاسو دته ډېر فارم وي نو په دغه خاطر څه کړي دي ما دلته دا راوستي دي. نو تاسو باید دته ډېر متوجه واوسئ. همداسې نور یعنی مطلب سلایډ نمبر باندې خبره وکړه. او بل داسې دلته یو موضوع لکه ما دلته راخیستې یم ده خاص چې تاسو په خاطر باندې چې تاسو دغه هغه باندې پوه شئ چې دلته اوس ما یو موضوع راخیستې د نړۍ تر ټولو لوی ایروژن مطلب د خاورې ښویدنه. دا جدا موضوع ده. خیر زه اصلا هدف ته راځم. مطلب تاسو یو پیښه په پرزنټیشن کې وړاندې کوئ. یا موضوع ده چې په دغه کال کې داسې زلزله وسوه، په دغه ځای کې زلزله وسوه. مطلب دغه معلومات خو به تا له یو ځایه راخیستي. مطلب تا به دا معلومات یو سایټ راخیستي، انټرنیټي صفحې نه به دې راخیستي، یو کتاب نه به دې راخیستي، یو د ویډیو نه به دې راخیستي، د یو کس له خولې نه به دې اورېدلي وي، یا مختلفو ځایونه به دا څه کړي اورېدلي، یا هم به دې په سترګو لیدلي. نو هغه باید تاسو که چیرته ضرورت و تاسو باید نوټ کې دغه لینکونه څه کوئ اډ کړئ. دلته نوټ ته چې راسئ نوټ کې باید تاسو لینک په دې کاته ځای کې ورته اوس ګوره ما لینک کړی نړیوال انټرنیټي څېړنه ده او دغه 2 لینکونه مې اډ کړي دي. او بل نوټ کې باید تاسو کوشش وکړئ چې کوم موضوع تاسو ته مهمه ښکارېده او تاسو باندې پوښتنه کې باید چې پوښتنه کیږي تاسو باید هغه کې اضافه معلومات ورکړئ. نو دا چې دا ډېره مهمه او اړینه ده. بله خبره دا ده چې په د پرزنټیشن کې په آخر کې باید تاسو پایله ولرئ یا کنکلوژن ولرئ. مطلب دا چې تاسو باید
هغه وکړئ دغه دومره پرزنټیشن هم چې 10 دقیقې 20 دقیقې پرزنټیشن ورکړم نو دا تاسو باید څه کوئ دا فایل یې دغه لیدونکو ته وښیئ چې موږ په نن په دغه کې د موضوع باندې خبره وکړه او لنډه یې دغه تعریف ده دغه موضوع وه او لنډه خلاص باید فایل تاسو ورته چې کوئ کنکلوژن یې ورته راټول کړئ چې موږ نن په دغه موضوع بحث وکړه اصلا هدف یې دغه وه فایل یې ډېره مهمه ده بله هغه کې به تاسو څه کوئ پوښتنې ډېر اړینې دي مطلب چې تاسو پرزنټیشن وړاندې کوئ بیا به خلکو ته وایئ چې ایا څوک پوښتنه لرئ په خلکو ته به وخت ورکړئ چې تر هغو خلکو ته د پوښتنو هغه یعنی مطلب چې کوم پوښتنې لري هغه تاسو ځواب کړی سئ څومره وخت چې تاسو پوښتنو ته باید پوښتنو ته هم وخت ځانګړی کړئ داسې نه چې پرزنټیشن د 10 دقیقې وي پوښتنې د 50 دقیقې اوږدې شي داسې به نه کوئ مطلب تاسو د پوښتنو چوکاټ باید څه وي معلوم وي او ډېر خلاص ځوابونه باید ته ورکړې او بل باید ډېر مسلکي واوسې او یوه بله خبره چې ډېره مهمه ده چې دا مې هېره نه شي دا چې کله تاسو به هغه ته ځئ مطلب یو ځای کې رایه لرئ پرزنټیشن وړاندې کوئ مهمه دلته دا ده چې تاسو باید مطلب پاک کالي اغوستي ویښته منظمه وي همداسې ځان ته وګورئ چای هم خوړلی ښه پور انرژي یاست داسې نه چې کم انرژي یاست سس پس یاست او بل په جرات هم ښه کار کړی یا پرې هم پراکټیس پې ډېر کړی مطلب دا چې همدا پرزنټیشن دا باید تا کور کې بل ځای کې لږ ځان سره داسې مطلب مرور کړی وي لکه داسې مطلب بعضې ځینې کسان زما ملګري دي زه هغه درته مثال درکړم هغوی چې کله پرزنټیشن وړاندې کوي داسې کوي چې زه یو دښتې ته وایي هلته دښت کې زه په زوره باندې وایم فرض کړه چې دا دښته کې کسان راته ناست او دا پرزنټیشن وړاندې کوم بیا چې سیم ته راسي او ډېر په ښکلي هغه سره شان سره دا چې پرزنټیشن وړاندې کوي نو دا باید دا ډېره مهمه نقطه ده ته باید تاسو پام وشي بل اخره کې چې ده اخره کې تاسو ماخذونه ډېر مهمه دي چې تاسو دا پرزنټیشن وړاندې که دا ماخذونه مطلب هغه موضوع ته به ګورې چې دغه پرزنټیشن تا له کوم ځای نه د معلومات راخیستي وه یو خو خټالوژي خو څوک نه راولي که نه معلومات تاسو باید هغه معلومات له مربوطه هغه چې دا معلومات مې له دغه ځای راخیستي دا مې له دغه ځای راخیستي دغه کتاب نه دغه کس نه د دغه کس له خولې نه د ما په خپلو سترګو لیدلي نړیوال چې انټرنیټي څېړنه وه یا کوم ویب سایټ کومه ویډیو کې یا کوم ساوند کې ما دا اورېدلي وه او دا ماخذ دي او که چېرته تاسو غواړئ چې اضافه معلومات ترې حاصل کړئ بیا دغه ماخذونه تاسو کولی شئ ده ته رجوع وکړئ بیا به هغه کس څه کوي هغه ځای ته رجوع کوي هغه لینک ته یا هغه انټرنیټي صفحې ته یا ویب سایټ ته یا ویډیو ته یا هم بل هغه ته نو تاسو لینکونه باید څه کوئ اډ کړئ ورسره په اخر کې تاسو باید څه وکړئ مننه باید تاسو وکړئ چې له ټول څخه یو نړۍ مننه تاسو هغه په هر رقم حروفو کې تاسو کولی شئ هغه وړاندې کړئ چې مختلف هغه تاسو الفاظ انتخاب ویلی شي او بل چې یو ډېر مهم پوینټ چې هیر مو نشي دا باډي لنګویج ده چې په پرزنټیشن کې باید تاسو باډي لنګویج وکاروئ داسې نه چې لاسونه هم تخر کې نیولي وي یا داسې قرار یو رقم هم لاسونه نیولي وي او بل څه کوئ تاسو پرزنټیشن وړاندې کوئ دا سوچن غلطه ده او بل هیڅوک ستا ته توجه نه کوي مطلب تاسو به خلک را جذبوئ دا حرکات به د لاس حرکات مطلب باډي لنګویج به تاسو څه کوئ هغه به زده کوئ چې مطلب په دغه موضوع کې زه څرنګه حرکات وکړم هغه حرکات چې خپل هم لږ سرې کار وکړي بیا هغه خپله جوړېږي بیا ضرورت نشته چې تاسو خپله لاس داسې واسې هغه کوي بیا نو خپل بدن دی هغه کوم حرکات چې دي تر ټولو زیات تاثیر چې لري هغه د بدن حرکات دي چې په لیدونکي باندې تاثیر کوي نو دا و زموږ په دې ویډیو کې چې موږ د یو مسلکي پرزنټیشن او د یو مسلکي پرزنټیشن اصول چې په کوم اصولو باندې باید یو پرزنټیشن جوړ شي چې ډېر مهمه ده او دا پاور پوینټ پروګرام داسې یو پروګرام ده چې تر هغو تاسو وظیفو کې دننه نه خلاصېږي مطلب یو ځای کې به تاسو راځئ یو ځای کې به څه ورکوئ پرزنټیشن به ورکوئ یا به نوي کاریګرو ته په تېره انجینر صاحبان خو چې کله یو هغه ته ځي او ساحې ته او یا ډېر انجینران وي غټ پروژه هلته پرزنټیشن ډېر ضروري ده همداسې که کوم کس استاد کېږي پوهنتون کې خو بیخي هره ورځ پرزنټیشن وي هره ورځ استاد باید پرزنټیشن کې موضوع تیار کړي او لیدونکو ته محصلینو ته وښیي نو دا ډېر مهمه ده تاسو باید په ده باندې کار وکړئ او بل دغه تاسو باید څه کوئ نوټ کوئ ویډیو سټاپ کوئ هر هغه چې ما اصول ویلي هغه باید تاسو څه کوئ ولیکئ او هغه تاسو تطبیق نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته ویډیو کې کوم انتقاد پیشنهاد پوښتنه وي نو کولی شئ ما سره کومنټ کې شریکه کړئ او بله خبره چې ډېر مهمه ده هغه پریکټیس باید
په یاد مو اوسي. او بله خبره دا هم مهمه ده چې کوم ملګري زموږ د یوټیوب نوي ملګري یاست او تر اوسه مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو له نورو ویډیوګانو څخه برخمن شئ. نور مو په لوی الله تعالی سپارم. ښه وخت یې چارې.